ابصار الله وی دا هر څه مې پرېښودي دي هغه ورځې ته چې به کومه ورځ به د ډېر هیبت لاسه د خلکو د سترګې کړاغې راوځي. الله وی ګورې الله غافله مه ګڼئ د هغه کارونه چې د ظالمانې کوي. الله ګوره غافله پېښه شوې دی چېرته غریبه جنۍ د ماشومه او هغې چېرته د یو غټ سړي د کور کې نوکري کوله او څه حیران شم د بعضو خلکو ته لکه کابل یو واقعه په ملک کې را پېښه شوې دی چېرته غریبه جنۍ د ماشومه او هغې چېرته د یو غټ سړي د کور کې نوکري کوله او څه غلطي ترې شوې ده یعنې سر یې وله په چړو باندې وهلی دی او هډوکي وله مات کړي دي او پختۍ وله ماتې کړي دي. حیران به شي چې یعنې دا د دوی په دې بدن کې زړه شتي او که نه انسانیت پیژني او که نه اسلام پیژني او که نه څوک چې دا کار کوي صرف په دې چې د نوکر غریب نه یو غلطي شوې ده. نو سم خیال دی چې کله دا سړی دا زنانه الله ته مخامخ شي او الله ترې تپوس وکړي او الله قرآن کې څه وایي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله وی ګوره الله غافله مه ګڼئ د هغه کارونه چې د ظالمانې کوي. الله ګوره غافله نه دی. نو بیا ولې رانیسي نه انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. الله وی دا هر څه مې پرېښودي دي هغه ورځې ته چې به کومه ورځ به د ډېر هیبت لاسه د خلکو د سترګې کړاغې راوځي. دا سوچ مه کوه چې یاره په ما خو څه حادثه رانله او زه خو الله راونه نیوه کیدی شي الله دې دنیا کې راونیسي او کیدی شي الله دې دنیا او آخرت کې راونیسي او که دنیا کې راونه نیوي دا د الله یو طریقه ده چې کله انسان پرېږدي سره د ظلم او د ګناهونو او بیا په آخرت کې رانیسي. نو د ظلم نه ځان لرې ساتي.